ولې نن سبا خلک سرو زرو یا طلا پسې او همدارنګه سپینو زرو پسې په منډه دي او زر تر زره کوشش کوي چې دا واخلي. ولې دا موضوع نن سبا ډیره ګرمه ده. په همدې موضوع باندې زه تاسو ته لنډو ټکو کې او په ساده ژبه باندې یو څه معلومات درکول غواړم. مهم معلومات دي. دا معلومات به په ځانګړي ډول هغه چاته ګټور تمام شي چې یو څه ناڅه پیسې لري. هر څوک کوشش کوي چې یا سره زر واخلي او یا سپین زر واخلي. د دې وجه څه شی ده؟ مخکې د دې نه چې زه تاسو ته وجه معلومه کړم، راځئ تاریخ ته لږ وګورو، تاریخي پس منظر ته. موږ تاسو لپاره چې الله جل جلاله قیمتي شیان پیدا کړي دي، دوه مهم شیان خو ډیر زیات دي، خو تر ټولو ارزښتناک شیان چې الله جل جلاله پیدا کړي دي یو سره زر دي، طلا ده، او بل سپین زر دي. دا هغه قیمتي شیونه دي چې کوم وخت نه دنیا شروع شوې ده، چې کوم وخت نه راکړه ورکړه شروع شوې ده، چې کوم وخت نه اقتصاد جوړ شوی ده، له همغه وخت نه دا دوه ارزښتناک شیان را روان دي. او داسې وخت نه ده راغلی د انسانیت او د بشریت په تاریخ کې چې دا دوه شیان دي بې ارزښته شوي وي. دا دوه شیان هغه شیان دي چې په هر وخت کې او په هر ځای کې د تا سره ستا په درد باندې لګیږي. دا یو ارزښت لري، دا ویلیو لري، دا مهم شی دی، ګټور شی دی، او چې کله هم ته وغواړې له دې څخه ښه استفاده کولی شي. نو د دې په خاطر باندې دا قیمتي شی دی، مهم شی دی، او انسان په ډیره ښه طریقه باندې ساتلی هم شي، د وخت په تېرېدو سره خرابېږي هم نه، او قیمتي شی. ځکه خو اسلام ورته ارزښت ورکړی ده، که دومره ارزښت یې ورکړی دی چې ته به په دې کې زکات هم وباسې چې کله دا تا سره وي. کله چې دا د زکات مقدار ته ورسیږي، فرضاً سره زر تا سره 15 ګرامه پوره شي او سپین زر در سره 595 ګرامه پوره وي، نو ته باید د دې زکات په کلني شکل کې وباسې، ځکه چې دا قیمتي شی ده، دا حقیقي مال ده. صحیح شوه که نه؟ په انګلیسي کې چې ورته اسیټ وایي، دا یو حقیقي شی ده، واقعي شی. دا په هیڅ وخت کې هم بې ارزښته کیږي نه، ورځ تر بلې د دې ارزښت ښه کیږي. نو دا تاریخي لحاظه یو قیمتي با ارزښته او مهم شی ده. اوس راځو دې ته چې ولې خلک دې پسې شوي دي، ولې اخلي. یوه وجه دا ده چې ډار شوي دي. صحیح شوه که نه؟ ډار شوي دي. له څه شي نه ډار شوي دي؟ له اقتصادي بحران څخه. خصوصا سرمایه‌داران، هغه خلک چې ډېر زیات پیسې لري، هغوی په دې فکر کې دي که چیرته په دنیا کې کشمکش شي، چیرته په دنیا کې جنگ شي، جنگ دی الله لري لري، جنگونه بد شی دي، که چیرته جنگونه ونښلي، خصوصا د هغه خلکو ترمنځ چې څوک په قدرت کې دي او څوک ډېر زیاتې پیسې لري، نظامونه جوړوي او په دنیا کې کوشش کوي چې خپل نفوذ زیات کړي، که چیرته د هغوی ترمنځ جنګونه ونښلي، نو ډیره ګډوډي به رامنځته شي. د ګډوډي په نتیجه کې به دا کوم کاغذونه چې موږ تاسو سره دي، دا کوم کاغذونه چې انسانانو جوړ کړي دي، دا به شاید بې ارزښته شي، دا به بې معنا شي، دا به بې فایدې شي. صحیح شو که؟ نو د همدې ډار له وجې نه دوی کوشش کوي چې بیرته همغه تاریخي شي ته، کوم چې حقیقي ډول باندې معنا داره شی دی، ارزښتناکه شی دی، هغه ته بیرته لاړ شي چې هغه نه دي مګر سره و سپین دي. ځکه ټول عمر چې تا سره دا وي، حتی په سختو حالاتو کې هم دا شیان ستا په درد لګیږي. خو دا کاغذونه چې انسانانو جوړ کړي دي، ته خو انسانانو ارزښت ورکړی ده، او چې سبا ووایي چې دا ارزښت نه لري، نو بیا تا سره څه شی پاتې شو؟ که تا سره یوه کوټه ډکه وي که نه، له ډالرو، له افغانیو، له ریالو یا له درهمو نه، هغه یا له یورو نه دې ډک کړي، څه فایده یې شوه؟ ته به د دې نه څه ګټه واخلي؟ د انسان د چې دې ته نن ارزښت ورکړی ده، سبا چې منکر شو له دې ارزښت نه، دا شی ټول لاړ بې معنا او بې فایدې شو. خو دا هغه شیان دي چې دې ته الله جل جلاله ارزښت او قیمت ورکړی. دا نن سبا چې موږ تاسو پیسې لرو که نه، پیسې لرو یا ډالر دي یا شي نه، دا د څه وجې نه ارزښت دې پیدا کړی؟ دا د دغه دوو شیانو له وجې نه. دا چې د دغه دوو شیانو پشتیواني نه وي، دا هیڅ شی دی، دا هیڅ معنا نه لري، هیڅ ارزښت نه لري. خو چې دا چاپ شوي هم دي، دا د دې په خاطر باندې چې د دې شاته هلته یا سره پراته دي یا سپین پراته دي. خو متاسفانه دا شیان دومره زیات چاپ شوي دي، دومره زیات چاپ شوي دي چې اصلا د دې تر شا سره او سپین شته هم نه. نو چې کله هم اعلان وشي چې دا شیان بې فایدې دي، بې معنا دي او نور نه چلیږي، نو ستا ټوله خواري، هغه ټول مال او دولت، هغه څنګه شو؟ هغه خاورې شو، هغه اوبو یوړ، له هغه نه ته هېڅ استفاده بیا نه شوې کولی. خو چې دغه شیان تا سره وي، دا په هر ځای کې ستا په درد لګېږي او په هر حالت کې
ته کولی شي له دې نه استفاده وکړي. نو د دې وجې نه خلک ډار شوي دي چې زمونږ دا مال، زمونږ دا دولت، دا کوم ډالرې، دا پیسې، دا شیان چې موږ سره دي دا یو وخت کې بې ارزښته بې معنا نه شي. نو ځکه زر تر زره کوشش کوي چې هلته لاړ شي او دا دوه شیان واخلي. صحیح ده؟ تاجران دي، صرافان دي، ماشاءالله زرګران دي، دا ټول په دې کې مصروفه دي. اوس هیڅ معلومات نشته چې دا به همداسې پورته پسې روان وي او که یو وخت به بیرته راښکته شي. موږ تاسو ته څه کول پکار دي دا هم یو مهمه خبره ده. په داسې حالاتو کې که چیرته چا سره پیسې وي، هغه که ډالر وي او که افغانۍ وي که یورو دي که هر څه دي، نغدې پیسې ساتل په کور کې دا صحیح نه دي. دا ماهرین دا خبره کوي. صحیح شوه که نه؟ نغدې پیسې ساتل په خپل کور کې دا ښه کار نه ده. ځکه هغه نوټ ده که نه، یا زاړه شي یا اوبه ورشي یا وسوځېږي یا بل څه جنجال شي یا وشکېږي، ته به ورسره په جنجال به ورسره پاتې. خو دا شیان داسې دي چې هیڅ وخت کې هم خرابېږي نه. نوټونه دې یو دم بې ارزښته اعلان شي. صحیح شوه که نه؟ ارزښت یې راټیټ شو. دا د وخت په تېرېدو سره خپل اهمیت له لاسه حتی ورکوي. ما یو وخت کې اورېدلي چې 80% دي که او 6% دي که 8% دا هر کال څنګه کېږي د دې ارزښت راټیټېږي، بې ارزښته کېږي. خو د دې شیانو ارزښت څنګه ده؟ دا پورته ځي. دی په ځای باندې چې راټیټ شي پورته ځي. نو ماهرین دا خبره کوي چې نغدې پیسې دا باید کوشش وشي چې ونه ساتل شي. د دې پر ځای باندې کوشش کوئ سره واخلئ یا سپین واخلئ یا حتی کاروبار ور باندې وکئ، ویې چلوئ. صحیح شوه که نه؟ یا ځمکې ور باندې واخلئ یا کورونه ور باندې واخلئ یا دوکانونه ور باندې واخلئ. یعنې دا پیسې تاسو کوشش وکئ چې ویې لګوئ. د دې پیسو له لارې تاسو کوشش وکئ چې نورې پیسې پیدا کړئ. خو که تاسو ویریږئ، نه ور باندې سره اخلئ، نه ور باندې سپین اخلئ او که رامو داسې ساتلي وي، نو د وخت په تېرېدو سره د دې ارزښت هم کمیږي او شاید دا خدای نه کرده داسې یو وخت راشي چې مکمل ارزښت له منځه لاړ شي. نو بهتره دا ده چې که د چا وسه کېږي او دا دوه شیان واخلي، دا به بهتر وي، اگر چې قیمتونه یې اوس ډېر لوړ شوي دي. دا زه تاسو ته یو تجارتي مشوره نه درکوم، خو هسې یو معلومات ما تاسو سره شریک کړل. نور دا تصمیم ستاسو خپل ده، ګټه او تاوان مو هم خپل ده چې تاسو څنګه کوئ هغه رقم کولی شئ چې تصمیم ونیسئ. خو بالعموم چې څومره ماهرین دي، پوه خلک دي، هغوی دا نظر ورکوي چې د نغدو پیسو ساتلو پر ځای باندې د دې پیسو لګول ښه دي. د دې پیسو باندې داسې یو شی اخیستل پکار دي چې هغه په آینده کې قیمت لوړ کړي او ستا په درد باندې ولګېږي. لکه دا دوه شیان شو، لکه ځمکې شوې، کورونه شو او دوکانونه شو وغیره نور داسې. صحیح ده؟ چې هغه سبا ته ستا په درد باندې ولګېږي. د نغدو پیسو ساتل دا مناسب کار نه ده. هیله ده چې انشاءالله تاسو به د دې ویډیو څخه ګټه اخیستې وي. که معلومات تاسو پوهیږئ چې ګټور وو، نورو دوستانو سره هم شریک کړئ او خپل نظر هم را سره کمنټ کې شریکولی شئ. ډېره مننه. الله مو خوشحاله لره.